السلام علیکم دوستانو. د اسیا او افریقا ترمنځ سیالي کیږي. احتمالي لوبډله کې به کوم لوبغاړي شامل وي. د پرو اسیا کپ په هړې هیلې زیاتې سوي دي او ویل کیږي چې ښایي په 2023 کال کې د اسیا او افریقا د غوره لوبغاړو څخه جوړ سوي لوبډلې ترمنځ سیالي ترسره سي. خو که دغه سیالي ترسره کیږي نو د اسیا لوبډله کې به احتمالي لوبغاړي کم وي. د اسیا کرکټ کونسل یو چارواکي له فوربس مجلې سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی اوس په کاغذونو کې کار روان کړی دی ترڅو د اسیا او افریقا د غوره لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ لوبې ترسره سي. خو دا خبره لا وروستۍ سوې نه ده. هغه وایي چې موږ به په دې اړه د ټولو بورډونو سره خبرې کوو، خو زموږ پلان دا دی چې د اسیا څخه د هند او پاکستان لوبغاړي په دغه لوبډله کې ولوبېږي. کله چې هر څه وروستي سي نو بیا به د سپانسر او نشر حقونو په اړه باندې مخکې کار کوو. د دغه سیالیو د اسیا لوبډله به د هند، سریلانکا، پاکستان، بنگلادیش، نیپال، افغانستان او نورو آسیایي هیوادونو څخه جوړیږي او د افریقا لوبډله به بیا د سویلي افریقا، زیمبابوې، نیمیبیا او نورو افریقایي هیوادونو څخه جوړیږي. که دغه سیالي ترسره کیږي نو اسیا لوبډله کې به ښایي احتمالي لوبغاړي دا وي. د توپوهونکو په برخه کې روهیت شرما، بابر اعظم، ویرات کوهلي او محمد رضوان هغه توپوهونکي دي چې اوس په اسیا کې تر ټولو غوره توپوهونکي دي. همداراز په لونډرانو کې بیا هارتیک پانډیا، شکیب الحسن، داسن شناکا غوره لوبغاړي دي. په توپچونکو کې بیا راشد خان، وینندو، حسارنګا، شاهنشاه افریدي او جسپریت بمراه هغه توپچونکي دي چې اوس غوره لوبغاړي دي او دغه لوبغاړي به د اسیا لوبډلې لپاره په احتمالي ډول ولوبېږي که چیرې دوی کوم بل څه ونه لري. د یادولو وړ ده چې په اسیا کې د کرکټ د نړۍ مشهورو مبصرینو د دغه لوبغاړو نومونه په ټولنیزو رسنیو کې هم یاد کړي دي چې باید دغه لوبغاړي په اسیا لوبډله کې ولوبېږي. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.